بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د خیسو بابا نه زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو له مې ډېره خوندوره ډېر مزیداره قصه راوړله. ډېر د مطلب یو څو ټکي پکې شته خو که څوک ورته فکر وکړي قصه ډېره خوندوره ده. قصه ده پخوانی د شاه اطلس باچا. پخوا په یو زمانه کې د یونان په ملک یو باچا او په یونان باندې به یې باچاهي کوله. ډېر عادل و، ډېر عدل پسند و، ډېر نیک باچا و. د ده نوم و شاه اطلس. دې شاه اطلس له خدای 4 زامن ورکړي وو. د ده ډېره غټه باچاهي وه. یوه ورځ دا شاه اطلس ډېر بیمار شو نو ده د خپل 4 واړه زامن راوغوښتو او ځان سره یې کېنول. دوی ته ویې چې هلکه د مرګ او د ژوند پته نه لګي او زه ډېر بیمار یم، ټیک نه یم، څه پته لګي چې د ژوند وخت چې کوم دی نو هغه کله ختمیږي. او تاسو ته دا خبره ده چې یاره ستاسو دپاره ما په دې محل کې د محل 4 ګوټونه دي، نو په 4 ګوټونو کې ستاسو د ټولو دپاره ما یو لال ایښی دی. ډېر قیمتي لالونه دي. نو که زه چېرې مړ شومه زما د مرګ نه پس به تاسو دغه لالونه به راوباسئ او دغه لالونه چې کوم دی نو ستاسو باندې سخت حالات راغله، حالات ته باندې خراب شو، نو دغه لالونه به راوباسئ او په دغې باندې به بیا خپل ژوند به پرې تېروئ، خپل ګذران به پرې کوئ. د دې باچا د مشر زوی نوم بخزمان و. ورځې تېرېدې، ډېر وخت پکې نه و شوی چې دا شاه اطلس باچا ته چې دا مړ شو. د دغه ملک د دغه یونان ټول خلک پسې خفه و. باچایي 4 ځای تقسیم شو. ولې چې 4 وروڼه 4 ځای تقسیم شوه. هر ورور چې کوم دی نو خپله علاقه ورته ورسېده، خپل ځای ورته ورسېد. هغوی به په خپلو ځایونو باندې باچایي کوله. وخت تېرېده. په دې کې د دوی دا کم منځی ورور چې دی دی لګېدلی دی. دغه محل کې چې کوم هغه لالونه وو هغه یې پټ راغستې وو، پټ کړي وو. په زړه کې یې غل و، لالچ و پکې چې یاره مړه وروڼه به خپل کار کوي. او چانس یې و او دا ټول لالونه ځان له په خپله کېده، دوی په لالونو څه کوي. نو کله چې دا نورو وروڼو ته د لالونو ضرورت شو، وخت یې راغی، نو دوی راټول شو، یو بل سره سلا وکړه چې هلکه دا لالونه راخلو. خو دوی چې لاړه د محل ټول ګوټونه یې ولټول نو لالونه پکې نشته. حیران شو، ویې چې یاره دا څنګه چل دی؟ او دا خو به اوس په دې خبره یو بل له قرآن قسم ورکوو. ولې چې د دې لالونو پته علاوه زموږ د پلار نه او موږ ته دا پته چاته نه وه. پلار زموږ مړ شوی دی او دا هم زموږ په دې وروڼو کې چا دا ورانۍ کړی دی، هر کس چې کړی اوس په قرآن قسم کوو. قرآن قسم ته هم څوک د تیارې نه و. نو دا مشر زوی چې کوم د باچا و بخزمان، دی ډېر هوښیار و. دوی چې هلکه داسې کار کوو چې شر فساد شو کولی، لانجې کونجې قویمې نه شو کولی، ولې چې وروڼه یو. زموږ د پلار ډېر مشهور ښه وخت تېر شوی دی او زموږ هم ډېر ښه نوم دی. اوس که په خپلو کې داسې په لالونو باندې ونښلو نو هر خلک به څه وایي. خو بس داسې کار کوو چې د دې خپلو ملکونو نه وځو، لرې بل ځای ته ځو چېرته قاضي له. قاضي ته به کښېنو، هغه به موږ له فیصله وکړي. بس چې چا لالونه پټ کړي بس هغه به خپله راښکاره شي، پته به یې ولګي. بس دې ټولو وروڼو دا خبره خوښه کړه چې بس ټیک ده، روغه ده. دغه کوم د بخزمان نه کشر دا ورور چې دی دا 2یم نمبر لالونه خو ده پټ کړي، د ده په زړه کې غلای. بس دی ورته ډېر خوشحاله دی. وایي چې یاره قاضي ته څه پته لګي چې یاره لال په کوم ځای کې دی، هغه ته به څه پته لګي چې لالونه چا پټ کړي دي. خو لنډه دا چې دوی روان
پوره مزل چې دوی وکړو نو دوی یو شاړ دشت ځای ته ورسېد، یو بیابان ته ورسېد چې هغې نوم و نوپل. نوپل نومې بیابان ته چې دوی ورسېدو نو هلته دې روڼو ته مخې ته د خپو چاپونه په نظر راله. د خپو دا چاپونه چې دوی ولیده نو د یو ورور وی چې دا چاپ چې دی نو دا خو د زنانه د خپو دی. دی بل وی چې دا زنانه چې کوم ده نو دې کور کې چېرته د خپل خاوند سره شر کړی دی او د کوره راوتې ده، د کوره راتښتېدلې ده. دی بل ورور وی چې یاره دا زنانه چې کوم دی نو دا خو حملداره ده. دی بل مشر پکې دا وی چې هلکه بس موږ ته لانجه جوړه شو. ټیک به اوس د دې زنانه خاوند چې کوم دی نو هغه به چېرته راوتی، د دې معلومات پکې و، کیدای شي که زموږ په مخکې راشي دا لانجه موږ ته جوړه شوه. خیر دوی دا خبرې اترې کولې د ځان سره د باچا زامن و، ډېر هوښیار و، په هر څه پوهېده. ولې چې څنګه و ژرنده یې هغسې دوړی نو چې پلار یې هوښیار و، پلار یې یو غټ باچا و، نو چې یو باچا سړی نو د هغه په نرو نرو پوینټونو باندې په نرو نرو نکاتو باندې د هغه فکر رسي. نو دغې د وجې دا د باچا زامن و، ډېر هوښیار و، نو دوی په دې نرو نرو نشاناتو باندې فکرونه ورسېدو. نو د هر سړي خپله خپله رایه ورکړه چې یاره دا چل به کېږي یا داسې داسې چل. خیر د مشر ورور چې دا خبره وکړه، بخدمان دا خبره وکړه، نو دوی په خپله مخه روان شو، په خپله لار روان دي. په دې کیسه ګوري چې یو سړی اګیر بګیر را روان دی، پریشانه ده، ډېر ګډوډ دی، رامنډې وهي. دوی ته تپوس وکړو چې هلکه ولې داسې ګډوډ را روان یې او پریشانه را روان یې؟ هغه ورته وایي چې یاره هلکه تاسې یو زنانه خو تاسو نه ولیدلې؟ نو دې ورته وایي چې او زنانه خو مونږ لیدلې وه، او زنانه خو داسې زنانه نه وه که نه چې حملداره وه، او داسې خو نه وه که نه چې د کوره یعنې جنګ او د شر فساد نه بعد را تښتېدلې وه. دې سړي ورته وایي چې او ټیک همدغه زما ښځه وه او تاسو لیدله، او زما ښځه چې هر څه چې دي خو ستاسو سره ده، زما ښځه راکوئ مله شا به که نې اوس چې کوم دی نو دلته د یو نه سر وهم او کپیا کپیا کومه تاسو. دوی ورته وایي چې هلکه زموږ سره ستاسو ښځه څه کوي؟ هغه وایي چې نه، چې څه نشانات و څه پوینټونه هغه تا ماته صحیح ښودلي دي، اوس ماته چې کوم دی نو زما ښځه راښکاره کوه. دوی ورته څه وایي چې هلکه ستا ښځه زموږ سره نشتي اخوا او دېخوا. هغه وایي چې نه په هر حالات خو بیا به که د دې مشر ورور بخزمان وي چې هلکه داسې کار وکړه، مونږ هم د قاضي صاحب دغه ته روان یو، ځای ته روان یو د عدالت ته څه فیصلې دپاره، او بس ته هم زموږ سره را روان شه، ستا ښځه خو زموږ سره نشتي، زنانه زموږ سره نشتي، خو بس د قاضي په ځای کې به فیصله وکړو. هغه وایي چې زه ټیک ده دغسې خو روغه بس قاضي خواله چې لاړو خو فیصله به وشي، روغه خبره به وشي. روان شو روان دي چې لږ مخکې تلي په بل ځای کې اوس د یو ځناور چاپونه یې ولید. نو د یو ورور وی چې لکه دا چاپونه خو د اوښ دي، بل وی چې دا چاپونه د اوښ دي او داسې راته ښکاري چې دا اوښ چې کوم دی نو په یوه سترګه ړوند دی، د خپل مالک نه را تښتېدلی دی. دی بل وی چې یاره د دې اوښ چې کوم دی نو دوه غاښونه هم نشتي، منځي دوه غاښونه یې نشتي، بوډا شوی دی. بل وی چې یاره په دې اوښ باندې یو بار سور و، دا یو طرف ته بار چې کوم دی نو په دې کې ګوړه پرته و، په بل طرف ته غوړ کې بل طرف ته بار چې کوم دی نو په دې باندې ګبین یعنې شات چې کوم دی نو دا و، دا بار په ده باندې سور. دوی دا قیسې پیسې د ځان سره کولې روان و. په دې کې اوس یو بوډا راخوشی دی، بوډا سړی دی، رامنډې وهي، ګبراو دی، سخت خفه دی. چې څنګه دوی له راورسېدو نو دوی ولې کاکا ولې داسې خفه یي، څه چل شوی دی؟ نو هغه ورته وایي چې هلکه تاسو خو یو اوښ نه دی لیدلی. دوی ورته وایي چې یاره کاکا مونږ خو یو اوښ لیدلی دی، دغه اوښ خو که څه د مالک نه تښتېدلی و او په یو سترګه ړوند هم دی. دا توبه. دوی وایي چې دغه مونږ خو اوښ نه دی لیدلی،
خو دغه اوښ خو په یوه سترګه ړوند نه و او دغه اوښ چې کوم دی نو د ده 2 غاښونه هم نه او دغه اوښ چې کوم دی نو په ده باندې یو بار پروت و یو طرف ته ګوړه وه او بل طرف ته شات و دې بوډا ورته وایي چې هله همدغه زما اوښ دی او تاسو لیدلی او تاسو په مخه درغلی او زما اوښ چېرته تاسو پټ کړل او شا به یې زما اوښ را بار کوئ دې ورته وایي چې هله کاکا موږ ستا د اوښ نه څه خبر یو خو پلانکي ځای کې موږ ستا د اوښ چاپونه لیدلي او داسې د یو ملک طرف ته تللی دي موږ ستا اوښ نه دی لیدلی هغه وایي چې هله دا د کېدو خبره ده دا کم چې نشانات دي وي خو دا د لیدو خبره ده بغیر د لیدو ته څنګه داسې زما د اوښ دونه نشانات ماته وي اوله زما اوښ را بار کړه خبره چې شر فساد ته اوښتنو د مشر ورور بیا په دې خبره کې راودانګل هغه ته وایي چې لکه کاکا داسې کار وکړه مونږ هسې هم په 2 فیصلو روان یو څه زموږ خپله فیصله ده دا بل سړی چې کوم دی نو د ده فیصله هم د قاضي ده خو بس ته هم راسره شه ځو قاضي له ځو د قاضي سره به کښېنو د هغه سره به فیصله کوو چې څه کېږي بوډا وایي چې زه ټیک ده خوښه مې ده روان شو لاړ د قاضي عدالت ته ورسېده قاضي صاحب وایي چې یاره له اولنۍ مقدمه چې کوم دی نو پیش کړئ څه دعوه ده بس هغه د ښځې خاوند چې کوم دی نو هغه په دغه کې راپېښ شو هغه وایي چې یاره قاضي صاحب داسې زما ښځه کور کې شر کړی و داسې تښتېدلې وه او زه چې دیو له مخې له ورم نو پل مې بیابان دی په هغه کې دیو نه ما تپوس وکړو دیو زما ته زما د ښځې پوره نشانات وي وایي چې داسې ښځه وه نو ته سوچ وکړه چې ولې زما ښځه د دیو سره دا نه ولې چې دیو لیدلې د ټولو قصې نه خبر دي او دیو اوس وایي چې موږ ته نه یو خبر نو ته اوس دیو ته ووایه چې زما ښځه ماله را پیدا کړي قاضي وایي چې هلکانو د دې سړي دا دعوه چې کوم ده نو دا ډېره زوروره ده او تاسو خپل سلا وکئ او اوس خپل جواب ما ته تاسو راپېښ کړئ چې ستاسو اوس څه سوال جواب دي دیو ټولو چې کوم نشانات ویلي وو چې یاره یو وایي چې دا چل دی بل وایي چې دا چل دی بل وایي چې دا چل دی نو دی یو وایي چې یاره ما دا نښه لیدلې وه نو ما د هغې نه ویلي وو چې داسې چل دی بل وایي چې ما دا نښه لیدلې وه بل وایي چې ما دا نښه لیدلې وه ټوله خبره یې د خپل مشر ورور ته وکړه دا مشر ورور یې پاڅېده دې قاضي ته یې وایي چې یاره قاضي صاحب دا نشان مونږ ولیدو د زنانو او دا پته مونږ ته په دې ولګېده چې دا زنانه د کوره را تښتېدلې ده چې دا چاپونه چې د هغه طرفه راغلي وو نو دا سزا واپس شوي وو شاته یې تماشه کړې وه بیا سزا تللې وه بیا سزا واپس شوې وه شاته یې تماشه کړې وه داسې راګرځېدلې وه بیا یې تماشه کړې ده او بیا تللې ده نو د دغې وجې مونږ ته دا پته ولګېده چې یاره دا زنانه د کوره را تښتېدلې ده بیا دا په یو ځای کې ناسته وه نو چې کله بیا پاڅېده نو دا مخکیني لاسونه چې کوم دی نو دا یې په ځمکه لګولي د دې په سهاره باندې د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو دې زور کړی دی پاڅېدلې ده نو د دغې نه موږ ته دا پته ولګېده چې دا زنانه چې کوم دی نو دا حملداره ده نور مونږ زنانه لیدلې نه ده د زنانه نه موږ څه خبر او اوس بس فیصله تا ته حواله ده ته انصاف وکړه ته انصاف ستا په لاس کې دی چې ته څه وایې قاضي صاحب وایي چې هلکه د ښځې خاوند داسې کار وکړه چې په دې خبره کې د سره اخوا دېخوا نیسي ځه خپې سپکه وه خپله ښځه را پیدا کوه چېرته او دا هلکان چې کوم دي نو دا ستا د ښځې نه دي خبر بیا وایي چې را بل اصل لانجه ده بل څه چل شوی دی بوډا را مخامخ شو بوډا وایي چې یاره قاضي صاحب دوی زما اوښ پټ کړلی هغه وایي چې څنګه وایي چې یار داسې زما نه اوښ تښتېدلی و هغه چې زه دیو مخې له ورورسېدم دیو نه ما تپوس وکړه چې هلکه تاسو خو اوښ نه دی لیدلی نو دوی وایي چې یاره موږ خو لیدلی نه ده خو اوښ کې دا چل دا چل دا چل دا چل چې دا چل پکې خو دوی لیدلی ده او همدغه چل پکې دا ټولو نښې یې ماته صحیح ویلي او زما دا اوښ ټیک د دیو سره دی اوس ته دیو ته ووایه چې زما دا اوښ ماله راکړي قاضي بیا په سوچ کې چې یاره چې د دې بوډا را خبره خو بیا صحیح ده او ښه زوروره ده د بیا د هلکانو ته چې هلکانو دا دغه چې کوم دی دا مقدمه هم په تاسو زوروره ده دا سوال جواب هم په تاسو زورور دی د دې بوډا را خبره صحیح ده تاسو خپله سلا وکړئ او خپل جواب ما ته راپېښ کړئ چې اوس تاسو څه رایه ده څه جواب دی ستاسو د
دیو ټولو بیا یو بل سره یو ځای شو، بیا سلا وکړه. دی یو وی چې یاره ما د پلانکۍ نښې نه دا خبره کړې دی، بل وی چې ما د پلانکۍ نښې نه دا خبره کړې. دا ټولې خبرې دې خپل مشر ورور ته ورټولې کړي. دا مشر ورور بیا په دې قاضي مخې ته ودرېد، هغه ته ویل چې یاره قاضي صاحب دا اوښ چې کوم دی موږ ټولو دا خپله سلا وکړه، نو دا اوښ چې کوم دی دی راوتی او راغلی و، نو دا زما د یو ورور وی چې دی په سترګه ړوند دی. دا خبره موږ ته د دې نه پته ولګي چې د لارې په یو طرف باندې ښه شنه مزېداره ښکلې ګیه وه، او د بل طرف ته چې کوم دی نو وچه ګیه وه، هسې ګن بلا وه، هسې سخا بلا. نو د دې اوښ چې کوم دی هغه شنه ګیه پرېښې وه، او هغه وچه او هغه لږه لږه ګیه چې کوم دی نو هغه ده خوړلې وه. نو د دې نه موږ ته دا پته ولګېدې چې کوم طرف ته دا شنه ګیه او ښایسته ګیه ده دا د اوښ نه ده خوړلې، نو دغه طرف ته دا سترګه چې کوم ده دا د دې اوښ ړنده ده. او چې دا کم طرف ته دا لاره دا ګیه خوړلې نو بس دغه طرف ته روغه ده. بل وی زما د ورور دا خبره کړې وه چې یاره د یو ورور دا خبره کړې وه چې دا اوښ چې کوم دی د ده 2 غاښونه نشته. هغه غاښونه خبره ده د دې نه کړې وه چې یاره د کم بوټي نه پاڼه خوړلې وه، نو چې په کمه پاڼه ده چک لګولی و، نو د هغې غاړې ده خوړلې وي او هغه منځ ترې پاتې شوی. نو دغه نه موږ ته دا پته ولګي چې هلکه د دې اوښ 2 منځي غاښونه نشته، او دا چې کوم دی دا خو مانده دی، زویپه شوی. بل زما د یو ورور پکې دا خبره کړې وه چې یاره په ده باندې یو بار پروت و، او دا بار چې کوم دی نو یو طرف ته شات و او یو طرف ته ګوړه وه. دا ورته له دې نه پته ولګېده چې یاره په دې لار باندې چې کوم طرف ته په دې اوښ باندې شات پراته وو، په دغه طرف باندې چې کوم دی نو د ګبین مچۍ چې کوم دی د شاتو مچۍ بړنګېدې دا روانې وي، او په دې کم طرف چې ګوړه وه نو په دغه طرف باندې چې کوم دی نو مچان بړنګېده، مچان روان. د دغه نه موږ ته دا پته ولګېده یاره په ده باندې بار او د شاتو او د ګوړو. باچا ووایي چې هلکه کاکا داسې کار ده چې ستا په دې خبره کې هم څه نه شو، دا هلکان مکمل پاک دي او ستا د دې دغه نه د سره نه دي خبره، او زه خپل اوښ دې چېرته را پیدا کوه شابه. کاکا ځان له سر تاندی ټکه و چې دا خو زما بیا کار ونه شو، زما اوښ را پیدا نه شو. بیا باچا وی چې هلکه باچا نه توبه قاضي وی چې هلکه اوس شپه ده ناوخته دی، تاسو آرام وکئ، دمه وکئ، او باقی فیصلې چې کوم دی نو هغه به ستاسو زه سهار کوم. دیو د قاضي سره شپه وکړه، د دیو ښه خاطر مدارت دغه یې وکړه، هغه ته خو پته وه چې دا داسې پلانکي باچا زامن دي، ما له فیصلې له راغلي، اوس په خپله هم باچایان دي د خپلو علاقو. چې کله سهار شو د قاضي بیا عدالت ولګو، کېناسته. قاضي وي چې ها هلکانو اوس تاسو خپله مسله راوړاندې کوئ. نو د مشر ورور به کې وي چې یاره باچا سلامت کله چې زموږ پلار وفات کېده نو هغه د مرګ نه مخکې موږ ته دا خبره کړې وه چې یاره ستاسو د ټولو دپاره ما یو لال یخی د 4 تنه تاسو وروڼه یې، 4 لالونه دي، د محل 4 ګوټونه دي، په هر ګوټ کې دا لال پروت دی، دا به راوالې. کله چې زموږ پلار مړ شو او څه وخت بعد موږ دا لالونه موږ راغستو، نه لالونه نه و. نو زموږ په منځ کې مسله دا ده چې دا لالونه د دې د معلوماتو دا پته چې کوم ده نو دا علاوه زموږ د پلار نه زموږ د دې 4 وروڼو نه بل چاته نه وه، پلار زموږ مړ دی. نو دا ورانی چې شوی دی دا لالونه چې پټ کړي دي دا هم زموږ په دې وروڼو کې چېرته چا یو کس دا ورانی کړی. اوس دا کس معلومول غواړي. قاضي په سوچ کې شو چې خدای پاکه تا څنګه فیصله ده، دا خو ډېره ژوره کاته ده، په دې کې به اوس زه څنګه دا دغه معلوموم، غل به پکې معلوموم. د قاضي د عدالت چې دی نو دا داسې څه د اوسني عدالتونو په شان داسې بیله کمره یا تحصیل یا داسې څه دغه نه و. دا د ده خپل داسې یو بیټک شانتې و، د خپل کور سره جوخ ورسره خواته جوخ د ده کور و، هغې کې به دی اوسېده. نو د ده دې لور چې کوم دی نو د ده به خپل دې پلار دې فیصلو ته د خپل پلار دې مقدمو ته دې ته به یې غوږ ایښوده. او بیا هغه متل دی چې څنګه جرن دی نو داسې دوړی. چې قاضي نو د هغه بچی چې نو هغه د هغه سوچ به هم د قاضي هغه سوچ چې کوم دی نو هغه به هم دا فیصلې میصلې کوي.
که یو سړی پوجي نو د هغه د زوی چې کوم دی سوچ به هم د پوجي که یو سړی د بل څه پیشې سره نو د هغه سوچ به چې کوم دی نو هغه به هم د هغې نو دغه د قاضي لور وه نو د هغې لور هم د قاضي و د هغې لور هم د فیصلو او د دې د دغه قابل و د هغې مازغه چې کوم دی د هغه د لور او دغې لور به د خپل پلار د فیصلو دې خبرو ته به یې غوږ ایښی دې چې کله دا خبره واورېده چې یاره داسې یو مقدمه داسې یو کیس راغلی دی دا خبرې خو اورېدې و دې ته پته پله ولګېد یاره زما د بابا فکر خو په دې دغه باندې ونه شو په دې فیصله باندې دې خپل پلار ته یې غږ وکړو راووته چې یاره بابا که ته خفه کېږې نه او ستا خوښه نو دا فیصله دا کیس چې کوم دی نو دا ته ما ته حواله کړه دا ته ما ته حواله کړه او د دې فیصلې او د دې کیس حل چې کوم دی نو دا زما سره شته دا به زه قاضي ډېر خوشحاله شو قاضي وي چې راځه بچیه دا خو ډېره ښه خبره ده او اصل خبر دا دی چې په دې خبر زما فکر کار نه کوي چې ستا پې فکر کار کوي نو ډېره خبره ده دا خو د یو خیر خبره ده چې دوی دا فیصله وشو خبره په خیر غوڅه شي لور یې راله د خپل پلار په سیټ کېناسته دې بیا د باچا د زامنو ته مخاطب شو هغې ته وایي چې مېلمنو تاسو ته زه یو قیصه کوم فیصلې به بیا کوو د قیصې ته ډېر په غور باندې غوږ کېدی هغه وایي چې زه ټیک ده حیرانه خو شو په دې چې یاره دی خو اوس زموږ فیصله روانه ده ډېره ګمبیر مسله ده او دا پکې اوس قیسې کوي خو چې زه بس ته قیصه کوي قیصه وکړه دې ورته وایي چې پخوا په زمانه کې په یو ملک کې یو باچا و هغه له خدای لور ورکړې وه ډېره ښایسته ډېره حسنداره ډېره جمالداره وه ماشومه وه په دغه وخت کې او په دغه ښار کې چې کوم دی نو یو شپنکی او د هغه زوی دا د باچا دا لور چې کوم دی نو دغه د شپنکي د زوی سره به یې لوبې کولې او چکرې مکرې به ورسره والې ټوکې ټقالې به ورسره کولې ولې چې وړوکوالی و بچپن به و پلار به یې هم نه منې کوله ولې چې د هغې د لوبو بل څوک نه و د همزولتیانو دغه شپنکی به راته و د هغې سره به یې لوبې کولې بیا به تله یو ورځ یې په ټوکو ټوکو کې دې شهزادګۍ دې شپنکي ته ووایي چې راځه دواړه یو جبه کوو یو لوز کوو یو بل سره هغه وایي چې څنګه وایي چې داسې لوز کوو چې که هر څه وشي که دنیا د یو ځای نه بل ځای ته ځي او که هر نمونه قیامت راشي خو زه به ستا نه علاوه چې کوم دی نو بل سړی نه خاوند کوم ستا نه علاوه چې کوم دی نو خپل عزت په بل چاله نه ورکوم ستا نه علاوه چې کوم دی نو د بل چا باډو سوچ نه کوم ستا نه علاوه په ما هر سړی حرام دې شپنکي دا ماشومانو له هسې هغه دغه خبره هغه ګپ شپ د ټوکو هغه خبره نو دې شپنکي هلک هم ووایي چې بس ټیک ده دا څنګه چې خبرې تا وکړې چې بس دقسې په ما دې زما هم د نن نه بعد ستا نه علاوه چې کوم دی نو د چا سوچ په نه زما په مازغو کې دواړو د یو بل سره لوظونه وکړو وعدې وکړې خو دغه خو د وړوکوالي وخو وخت تېرېده 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 شهزادګۍ پیغله شوه د حسن چرچې چې کوم دی نو ملک په ملک خورې شوې او شپنکی چې کوم دی دا هم ځوان شو کله به یو ځای خپلې ګډې بیزې سره ولي کله به یې بل ځای خپلې ګډې بیزې سره ولي د دغې شهزادګۍ د حسن قصه د یو ملک د باچا زوی اورېدلې د شهزاده اورېدلې نو هغه په دې خپل پلار پورې نښتې چې یاره بابا که ته په هر حال خو اوس ما دغه جنۍ وغواړه پلار د زوی د لاسه مجبوره شو دغه باچا له راغی هغه ته یې وینا وکړه دواړه باچایان وه یو هم بادشاه او بل هم بادشاه شهزاده دپاره د هغه د لور رشته غوښته بس باچا اړو د خپل لور نه تپوس ونه کړو هغه وایي چې یاره په دې کې د تپوس ضرورت دغه شهزاده دی او د ملک باچا کېږي به زما لور چې کوم دی نو دلته به واده شي او ملکه به شي شهزادګۍ ده او ملکه به شي او ملک به ورته حواله شي بس مزې دي دا خو ښه رشته ده بس هغه لور یې خپله ورکړه د هغه سره یې قرار وکړو چې بس کله ته غواړې نو خپل واده را جنج راوله واده دې بوځه خپل انګور بوځه شهزاده ډېر خوشحاله و هغه باچا هم ډېر خوشحاله و دې خو چې شهزادګۍ خبر شو نو د هغې خو له ټاک وچاوده چې خدای پاکه دا څنګه چلو شو
ما خو د ژوند او د دغه لوظ چې کوم دی نو دلته بل چا سره کړی او دا خو زما پلار زما نه تپوس ونه کړو دغه ونه کړو زه خو بل چاله ورکړ په هغې ځان له د خفګان غرونه راونړېده. لنډه دا خو سر به څه ستاسو خوږ ومه چې دا شهزادګۍ چې کومه ده نو دا په ډولۍ کې کېنول او روانه یې کړه واده شو. واده شوه د شهزاده په محل کې چې کوم دا غربار جوړ دا خوشحالیانې دي دا جشنونه جوړ دي د واده شپه ده. دا شهزاده چې څنګه دې کمرې ته راننوتو دا شهزادګۍ ناوې شوې ده په کټ کې ناسته ده په پالنګ ناسته ده. ده چې څنګه دې شهزادګۍ ته وکتل نو د دې په مخ باندې د غبرګې بارګې اوښکې بهیږي او جاړي. دا شهزاده ډایرکټ دې شهزادګۍ ته مخې ته ودرېد دې ورته وویل چې شابه فورا راته حل وایه چې چل څه دی چې ته جاړې. دې ورته بیا ټوله قصه وکړه چې یاره دغسې زما چې کوم دی نه ما په اړه کې خو بل څوک دی داسې یو شپنکی دی او ما هغه خو په وړوکوالي دی یو بل سره لوظونه کړي او ما هغه ته ویلي چې یاره ستا نه علاوه په ما هر سړی حرام دی او دغه زما پلار زما نه بې تپوس او بې معلوماته بې وینا چې کوم دی نو دوی تا ته راواده کړم په دغه خبره زه اوس جاړم. بس دغه شهزاده چې کوم دی نو په دغه ځای دې شهزادګۍ ته وایي چې بس د نن نه بعد ته زما دین په دنیا خورې ته زما نه ازادې او چې څونه وسې کېده مال دولت او کالي مالي دا یې راپنډ کړه او دې شهزادګۍ ته یې ورکړه دا یې ته ورکړه دوی ته وایي چې زه په خپل شپنکي پسې دې ځان ورسوم زما نه ته ازاده. شهزادګۍ ډېره خوشحاله شوه د غار څه غوټې موټې د ځان سره راواغېست او دغه ځای نه راووته را روانه شوه را روانه اول خپل کلي ته خپل ښار ته راله بیا په خپل ښار کې چې کوم دی د شپنکي عجز کور خو په یو شړه کې روانه نو ناوخته او د شپې وخت و په دغه شړه کې ناګهانه چې ډاکوان ګیر چاپېره شو. ډاکوان دي دغه ډاکوان چې کوم دی نو په دغه شړه کې ناست شوکې موکې کوي غلا غوچې کوي ډاکې کوي په دغه لاره چې څوک ځي نو هغه رانسي که څوک یې مړ کړو که چا نه پیسې واخیستې مال یې واخیست بس ډاکوان ته ګیر چاپېره شو د خاندان اشنایي چې خو دا خو چانس ولګېد داسې ښایسته جینۍ ته ګوره داسې حسن ته ګوره او په دې شړه کې خاندان او تشنه پراته دي. د ډاکوانو سردار په دې شهزادګۍ باندې غږ وکړو چې څه چې د سری نو ښه به راوباسه را بهر کوه. شهزادګۍ د ویرې نه رپېده او په مخ کې چې کوم په سترګو کې چې کوم دی نو اوښکې راغلې وو دې ته ویې چې یاره تاسو ټول زما وروڼه یې او زه تاسو ته وروڼه یم خو داسې کار وکړئ چې زما سره دا اشرفۍ دي را سره او دا سره دي را سره او دا زر جواهر دي را سره دا ټول والی د دنیا مال دولت دی را سره دا مې راوړی دا والی دا رانه والی خو د خدای دپاره چې لکه زما عزت ته څه نقصان را ونه رسوی او داسې زه د یو ځای نه راخلاصه شوم خپل په لوظ روان یم خپل شپنکي له روانه یم او د خدای دپاره چې تاسو زما عزت ته څه ونه وایئ. دا خبره چې دغه ډاکوانو واورېده نو په دې ډاکوانو په دې زړه باندې ډېر اثر وشو ویرېدې چې یاره دا مونږ څه کوو دا جینۍ څه کوي دا خو دې ډېره جوره خبره وکړه. بس د ډاکوانو سردار را منډې کړې د دې جینۍ د شهزادګۍ په سر باندې لاس کېښود او دې ته ویې چې تا مونږ ته وروڼه ووي نو ته هم زمونږ خور یې زمونږ نه ستا د مال دولت سره کار شته او نه ستا د عزت سره کار شته مونږ ستا د عزت نقصان نه چې ستا د عزت په حفاظت کوو او بیا چې کوم دی نو د هغوی چې کوم نور د دنیا مال دولت لوټ کړی و هغه لوی مال ورسره و د هغې نه نور هم د شهزادګۍ له ورکړي چې ته دا هم واله او زه چې کوم ځای ته ځې چې ته هغه ځای ته ورسوم. بس هغه بیا د دې شهزادګۍ سره شو شهزادګۍ روانه کړه او بوتله شپنکي له یې ورسول. شپنکي چې خپله شهزادګۍ ولیده هم ورته ډېر خوشحاله شو او دغه دواړو بیا واده وکړو د دغې نه بعد چې کوم دی د دې ژوند په خوشحالو تېرېده. دې د قاضي لور دې د باچا د څلورو زامنو ته دا قصه وکړه بیا یې ورته ویې چې ها میلمنو قصه خو ما تاسو ته وکړه او تاسو مو په ډېر په غور او ډېر په فکر به اورېدلي
خو اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې په دې قصه کې غټه نیکي او غټ زړه پکې چا وکړو؟ یو ورور وایي چې یاره غټ زړه خو پکې دې شهزادګۍ وکړو. ولې چې یاره هغه خو واده شوې وه، تلې وه، دونه شهزاده ورته میلاوېده، هغې د وړوکوالي پلوه څه کول؟ او بس دغه شهزاده سره به یې ژوند تېروه، مزې به یې کولې. هغې بیا هم چې کوم دی نو خپله واده لوز ورته یاد و، خپل شپنکۍ ورته یاد و. وی چې یاره غټ وفا چې کوم دی نو هغه دې شهزادګۍ وکړه. بل وی چې نه، غټه وفا او غټه زړه چې کوم دی نو هغه خو دې شهزاده و. د هغه د شپنکي سره څه کار او د بل چا سره د هغه له خو چې کوم دی نو پلار دغه شهزادګۍ را واده کړې وه، د ده خوښه وه. خو هغه بیا دومره غټ زړه وکړو چې په دغه ځای دغه جینۍ پرېښوده، خور یې ورته ووي، مال دولت یې ورله ورکړو، د هغه ځای نه یې راولېږله. غټ زړه خو شهزاده او غټې نیکي خو شهزاده وکړه. بیا پکې دی بل کوم دا دویم نمبر ورور چې دی هغه وایي چې نه، تاسو ټول غلط یې. دا مشر هم غلط دی او دا دوه کشران هم غلط دي. غټه نیکي چې کوم دی نو خو دې ډاکوانو وکړه. ته ګوره هغو ته خو په ساره کې چې کوم دی نو داسې ښه موښه ورته دغه میلاو شوی وه، هغو د شهزادګۍ عزت ته څه ونه ویل. او الټا ګوره دې ډاکوانو وله نور مال هم ورکړو او دغه دې روانه کړه، شپنکي له یې ورسوله. څنګه چې دې دویم ورور دا خبره وکړه، د قاضي دې لور وایي چې همدغه ستاسو غل دی، همده ستاسو لالونه پټ کړي دي. ولې چې د ده سوچ او د ده فکر چې کوم دی هغه د ډاکوانو سره مل دی، نو هم ټیک دی ډاکو دی. دا قصه خو ما تاسو وکړه، نو په دې کې د هر چا نیکي په خپل ځای پوره پوره وه. خو د هر سړي سوچ هغه نیکۍ سره لاړ د چا چې خپل خوی خپل فطرت څنګه و. نو د ده فکر او د ده فطرت چې کوم دی نو ډایرکټ د ډاکوانو نیکۍ ته لاړ چې یاره ده خو د ډاکوانو ښه نیکي کړله. ولې چې دی په خپله ډاکو دی او دی په خپله غل دی. نو د قاضي د لور په پوهه باندې چې کوم دی نو دغه غل معلوم شو. هغه بیا په خپله هم اقرار وکړي چې یاره او دا لالونه چې کوم دی نو ما پټ کړي او بیا خپل بقایا لالونه چې کوم دی نو هغه یې راویسته، هغه وروڼو ته یې حواله کړه او د هغو نه یې معافي وغوښته. نو دا یو ډېره خوندوره او مزیداره قصه ستاسو په خدمت کې. د خیره سره داسې نورې هم خوندورې، مزیدارې او د مطلب ډکې قصې به راځي که خیر. دا وخت په پنجاب کې یم او مزدورۍ له راغلی یم، کار له راغلی یم. انشاءالله ډېر زر به دا کار ختمېدو واله دی. بیا به که خیر موقع میلاویږي، چانس به میلاویږي، قصې به کوو که خیر او ویډیوګانې به کوو او چوټي به پکې بیا نه راځي که خیر. نو تاسو به خفه کېږئ نه او زما سره اوسېږئ او ټولو مسافرو کشرانو مشرانو ورونو خویندو او ټولو مینهوالو ته چې کوم دی نو زما سلام او زما سره اوسېږئ، هېڅ چېرته مه ځئ، ښاد او آباد شئ. د الله په امان.